د وینو دارولو او وژنو ختمولو خواست راټول شوي چې د عامه تصدۍ د وژل شوي ویاند ضیاءالدین لپاره د انصاف غږ اوچت کړي. دا خوستیان راټول له بیلابیلو ځایونو دي، خو غوښتنه یې یوه ده، وایي وژنې بس کړئ. دا غږ یې پر ټولو غاړو دی. خپل منځ کې دا ولس د طالب او عسکر په نوم نه وژني او د ټولو هغو اړخونو نه چې دوی په جنګ کې ښکېل دي ولس غږ کوي چې دا وطن سولې ته ضرورت لري. که طالب دی که حکومت دی نور د ولس د خیر دپاره سوله وکړي. دلته له ژوندیو ډیر د مړو حساب کیږي. دا کیسه له سویل ختیځ خوست نه رانیولې تر سویل لویدیځ نیمروزه پورې روانه ده. وایي دا پر ځمکه پراته د کورنۍ غړي دي چې په خاشرود کې د ادعا شوي هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي. د دوی په خبره په دې برید کې 14 کسان چې 9 پکې ښځې او ماشومان دي وژل شوي. نه دلته طالب وجود درلو، نه داعش وجود درلو، نه د القاعده سره روابط درلو. نو موږ دغه حکومت څخه غواړو که داخله دي هم د خدای تعالی سزا ورکړي، خدای دې خراب کړي، که خارجان دي هم د رب تعالی تباه او برباد کړي. اخر د دې ولس سره څه کیږي؟ د دې ولس سره څه عمل روان دی؟ دا موږ نه پوهېږو چې موږ چیرې ژوند زندګي وکړو. دلته د دولت د خوا څخه بمبارېږو، د طالب د خوا څخه تهدیدېږو. دغه د خاشرود مظلوم ولس چیرې ژوند وکړي؟ دې ورته یو بل د کډې ځای شته چې ولاړ شي. که آیا د خلک ګرده بار چې کله څوک مخ پاتې شي؟ هېڅ نور د خبرو وسیله نه لرم، بس خدای په امان. د دوی پر دې غمیزې افغان حکومت هم خواشیني ښودلې، خو پړه یې پر وسلوالو واچوله او وایي دا ډله د ملکیانو له کورونو د ډال په توګه کار اخلي او بیا د ملکیانو د تلفاتو لامل ګرځي. له نیمروزه ښه لرې د شمال په بلخ ولایت کې د اردو پر یوه رینجر د وسلوالو په برید کې 3 ښځینه سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. مرکزي ولایت غزني کې بیا د یوه بانک کارکوونکی په ډزو وژل شوی. که څه هم د افغانانو ورځ او شپه د ویر په خبرونو پیلیږي او پای ته رسیږي، خو هیلې یې له وطنه لرې د سولې خبرو ته دي. ټولې سترګې دوحې ته دي چې د ورباندې یا ورکم خبر به ترې اوري. خو تر دې دمه چې د افغان سولې خبرو 2یم پړاو پیل شوی او د خبرو پر اجنډا لومړني بحثونه شوي، لا د وربند په تړاو خبرو ته وار نه دی رسېدلی. شازیه حیا، BBC کابل.